ملا هیبت الله د پښتنو او احمد مسعود د تاجکو استازی نه دی، خو ولې د ملا هیبت الله او احمد مسعود او د ملا عمر او احمد شاه مسعود په اړه د استاد جلال او شکریه بارکزی تازه توندې او پارونکې څرګندونې درنو لیدونکو ستړي مشئ. شنونکی فیض الله جلال وایي نه ملا هیبت الله پښتنو او نه احمد مسعود د تاجکو استازی دی. د کابل پوهنتون پخوانی ښوونکی فیض الله جلال وایي نه د اسلامي امارت مشر هیبت الله اخوندزاده د پښتنو استازی دی او نه د مقاومت په نوم ډلې مشر احمد مسعود د تاجکو استازی دی. هغه ډیروي چې په افغانستان کې ځینې وګړي یو کس خپل استازی بولي. معنا یې دا نه ده چې همدا یوازینی اتل دی، بلکې په ټول افغانستان کې نور ډیر اتلان هم شته دي. جلال همدارنګه وایي چې په افغانستان کې د توکمونو ترمنځ مخالفت د بهرانیانو اجنډا ده او غواړي چې د افغانستان توکمونه په خپلو کې مخالف کړي او د یو بل مخې ته یې ودروي. د کابل پوهنتون دا پخوانی ښوونکی چې پر اسلامي امارت له نیوکو وروسته بندي شوی و او اوس له هیواده بهر اوسیږي، له خبریال مختار لشکري سره په خبرو کې وایي دا لویه تېروتنه ده چې د افغانستان یو توکم د یوازې خپل اتل په زوره په نورو توکمونو ومني او ودې وایي چې په هیواد کې همدا یو اتل دی. د ښوونکي جلال څرګندونې په داسې مهال کې خپریږي چې څو ورځې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې د ولسي جرګې پخوانی استازي شکریه بارکزی خبرو غبرګونونه راپارولي وو. نوموړي د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي وو چې نه ورته د اسلامي امارت پخوانی مشر ملا عمر اتل دی او نه پخوانی جهادي قومندان احمد شاه مسعود. بارکزی ډیره کړې وه چې دا دواړه څیرې د ځینو کسانو لپاره اتلان دي. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.